سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ناټو له 7 کلونو راهیسې افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هیڅ راز جګړه نه ده کړې. ناټو له 2014 زیږدیز کال راهیسې د پاکستان پر نیابتي وسلوالو هیڅ راز برید نه دی کړی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخواني سفیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا پر ناټو غږ کړی چې په خپل راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او په دغه هیواد کې د پاکستان د روانې نیابتي جګړې په اړه بحثونه وکړي. هغه پر ناټو نیوکه کړې چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پاکستاني نیابتي وسلوالو او د پاکستان د نیابتي جګړې پر وړاندې هیڅ راز اقدام نه دی کړی او اوس د دې وخت دی چې خپل دریځ روښانه کړي. نوموړي ویلي که ناټو په خپلو بحثونو کې د جګړو د ختمولو لپاره غږ اوچت نه کړي نو پر دغه بنسټ به شکونه او نیوکې ډېرې شي. پاکستاني لوري افغان ناروغانو ته پر تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوي. پاکستاني حکومت ویلي هغو افغان وګړو ته د تورخم له لارې د تګ راتګ اجازه ورکوي چې جدي روغتیایي ستونزې ولري او د درملنې لپاره یې سفر کړی وي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پرلپسې غوښتنو له امله پاکستاني حکومت پریکړه کړې څو د تورخم له لارې د جدي ناروغانو لرونکي افغان ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. له دې پرته به دغه لار د ټولو مسافرو پر مخ تړلې وي. پاکستان وروسته له هغې د یادې لارې د تړلو پریکړه وکړه چې په پاکستان او افغانستان کې د کورونا 3مه څپه خپره شوې. پر دغه لار دمګړۍ یوازې بار وړونکي موټر او سوداګریز کاروانونه تګ راتګ کولی شي او هغه پاکستاني وګړي هم له دې لارې تللی شي چې غواړي له افغانستانه ووځي. د کابل ښار د تېرې ورځې په چاودنو کې د افغان فلم 2 کارکوونکي وژل شوي دي. تېره ورځ د افغان فلم مشرې ویلي و چې د دوی 2 کارکوونکي فاطمه محمدي او طیبه موسوي د تېرې ورځې له چاودنې وروسته نادرکه دي. خو اوس ځینو سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې د دوی جسدونه په روغتونونو کې د دوی د کورنۍ له لوري پیژندل شوي. په کابل کې تېره ورځ 2 پرلپسې چاودنې وشوې چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله خو تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تېرو 24 ساعتونو کې 181 طالبان ووژل شول او 102 نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 181 طالبان ووژل شول او 102 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې 28 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد لغمان، پکتیا، میدان وردګ، ارزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. بوریس جانسون او عمران خان پر افغان سوله خبرې کړې دي. پاکستاني او بریتانوي چارواکو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د بریتانیا له لومړي وزیر بوریس جانسون سره ټلیفوني اړیکه لرلې او دواړو لورو پر افغان سوله اړوند مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. جانسون هم ویلي چې په سیمه کې د سولې تامین د ټولو ګډ مسؤلیت دی او پاکستان ته پکار ده چې په دې برخه کې همکاري ډیره کړي. جانسون دغه راز ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی نو د دې جدي اړتیا ده چې تاوتریخوالی کم شي او د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسول شي. امریکا وايي ښایي ځینې هیوادونه په کابل کې خپل سفارتونه وتړي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي په هغه صورت کې چې د کابل د هوایي ډګر امنیت تامین نشي نو هیوادونه اړ دي چې خپل سفارتونه په کابل کې وتړي. سرچینې ویلي بهرني سفارتونه په کابل کې د امنیت تامین غواړي او د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتانو د تګ راتګ لپاره خورا مهم دی. تر دې وړاندې ناټو ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره بلاس پکار کیږي چې په همدې لړ کې ترکیه د دغه کار لپاره تیاری وښود. خو وسلوالو طالبانو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ترکیه په ګډون د هیڅ هیواد نظامي حضور نه مني. چین په سیستماتیک ډول د یغور مسلمانانو نفوذ کموي. د یو الماني څېړونکي د ورستی راپور له مخې چین په سینګیان کې په سیستماتیک ډول د یغور مسلمانانو او نورو قومي لږکیو نفوذ کموي.
تمه کېږي چې په راتلونکو 20 کلونو کې به د مسلمانانو نفوس 3 ته راکم شي چې چینایانو ته اجازه ورکړي چې خپل نفوس ډیر کړي. په داسې حال کې چې په سنګیان کې د یغور مسلمانانو او نورو قومي لږکیو نفوس کمولو لپاره پلان شوي ګامونه اخلي. په راتلونکو 2 لسیزو کې نفوس له 2.8 میلیونو څخه تر 4.5 میلیونو پورې کم کول غواړي. د راپورونو له مخې د آلمان د څېړونکي اډریان اینسینس راپور په داسې وخت کې راځي چې په سنګیان کې د چین د کړنو د څېړلو لپاره د یو شمېر غربي هیوادونو څخه مخ په ډېرېدونکي غوښتنې روانې دي چې د دوی په وینا نسل وژنې ته ورته ده. بیجینګ دغه تورونه ردوي. د اډریان راپور د ځینې پوهان او چارواکو لخوا د څېړنو راپورونو پر اساس دی چې په سنګیان کې د نفوس کنټرول پالیسیو کې کار کوي. د اډریان په وینا رسمي ارقام ښایي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په سنګیان کې 48.7% لږ ماشومان زیږیدلي او پلانونه یې د بیجینګ حکومت لخوا رامنځته شوي دي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې یو غړي مایک والټز وایي دا احتمال شته چې امریکایي پوځیان د مجبوریت له مخې بیا افغانستان ته لاړ شي. ښاغلي والټز چې د فلوریډا ایالت څخه د جمهوري پال ګوند استازیتوب کوي د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل که په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شي امریکایي پوځیان مجبور دي چې بیرته دغه هیواد ته لاړ شي. والټز وویل ډېر احتمال شته چې د طالبانو له لوري د سیمو له لاندې کېدو وروسته القاعده راوړاندې شي او پر امریکا د حملو پلانونه جوړ کړي. په داسې حالت کې به موږ مجبور شو چې بیا افغانستان ته وګرځو. د هغو استخباراتي معلوماتو غوښتنه وکړه چې په تېرو 20 کلونو کې د امریکا پوځ او استخباراتو ترلاسه کړي څو افغانستان ته د ځواکونو د بیا لیږلو په صورت کې ورڅخه کار واخیستل شي. او په وروستي خبر کې راځي چې G7 هیوادونو ویلي د کرونا وبا د اصلي سرچینې او لامل په اړه پلټنې کوو. د G7 هیوادونو مشرانو پریکړه کړې ده چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه او لامل به روښانه کوي. د نړۍ د 7 صنعتي هیوادونو مشرانو د تېرې ورځې په غونډه کې ویلي چې کرونا وبا ټوله نړۍ سخته زیانمنه کړه. له همدې امله د دې جدي اړتیا ده چې د وایرس د خپرېدو اصلي لامل او منبع روښانه شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم هم ویلي چې د G7 مشرانو هیوادونو د کرونا د اصلي سرچینې پر پیدا کولو ټینګار کړی دی. د په خبره دا یو غوره ګام دی او د کرونا له امله د قرباني شوو وګړو د درناوي لپاره جدي اړتیا ده چې د دغه وایرس د خپرېدو لامل روښانه شي او په راتلونکي کې د ورته وباګانو لپاره احتیاطي تدابیر رامنځته کړل شي. درنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه. تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ.